امارت ته پګړې د دې هوادي ته سمبول د یووالي تر سید اتحاد د مؤمن ولسټو به د پتا باندې آباد کافران نه یوازې دا چې مسلمانانو سره په عسکري لحاظ په مبارزه لګیا دي بلکې په مسلمانانو کې د خپل پلویانو د پیدا کولو د هغوی په فکری فرهنګي او عقیدوي لحاظ د اسلامي فرهنګ او مسلماتو څخه منحرف کولو او د مسلمانانو ترمنځ د فکری انشقاق بیلوالي او اختلاف تر رامنځته کولو لپاره یې فکری یرغل هم پیل کړی دی دا چې فکری یرغل څه شی دی تر شا کوم تاریخي شالید پروت دی موخې یې څه دي طرز او طریقه یې کومه ده له کومو وسایلو څخه پکې کار اخیستل کیږي او بد تاثیرات یې څه دي دې او دې ته ورته پوښتنو ته د فکري یرغل تر عنوان لاندې د محترم استاد قاری سعید خوستی صاحب د شرعي درسونو د لړۍ په لومړي درس کې ځوابونه موندلی شئ. زنده باد امارت زنده باد زنده باد امارت زنده باد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. محترم مجاهدین و ملګرو ورونو زموږ تاسو د نن ورځې درس فکري یرغل په اړه غږیږو. دلته موږ تاسو د بحث موضوع چې د فکري یرغل تعریف، د فکري یرغل تاریخي شالید، د فکري یرغل موخه، د فکري یرغل وسایل، د فکري یرغل بد تأثیرات، د فکري یرغل څخه وقایه. د فکري یرغل څخه وقایه چې دا به ان شاء الله سبا د بحث لاندې نیسو. خو د فکري یرغل تعریف، د فکري یرغل تاریخي شالید، یعنی فکري یرغل څومره تاریخ لري، د فکري یرغل اهداف او موخې څه دي، د فکري یرغل وسایل څه دي، په کومو وسایلو دا جګړه په مخ وړل کیږي، د فکري یرغل بد تأثیرات څه دي، کوم بد اثرات دي د فکري یرغل، او د فکري یرغل څخه د ځان ساتلو اسباب څه دي، څنګه ځان وساتو، د فکري یرغل څخه وقایه ځان ساتل، څنګه د فکري یرغل په وړاندې موږ مبارزه وکړو، څنګه د فکري یرغل څخه موږ ځان وساتو. د فکري یرغل تعریف، فکري یرغل یا فکري جګړه دا هغه جګړه ده چې د کفارو له لورې د مسلمانانو د عقیدوي تسخیر دپاره، چې د کافرانو له لورې د مسلمانانو د عقیدوي تسخیر دپاره په کار اچول کیږي. په دې خاطر چې د مسلمان شریعت، عقیده، فکر، د عرف، د عنعنات، د کلتور، د سلوک، د اخلاق، د ژوند اسلامی طرز، اسلامی بڼه، دا ټول د منځه یوړلی شي. دا د فکري جګړې تعریف، د کافرانو له لورې د مسلمانانو فکر، عقیده، کلتور، عنعنات، اسلامی بڼه، اسلامی ټیپ، دا د منځه وړل، دا د فکري جګړې تعریف ده. فکري جګړه کې د مسلمانانو فزیکی وجود هدف نه ګرځي. دا فزیکی وجود چې دا غوښه، هډوکي او دا په فکري جګړه کې هدف نه ګرځي، بلکې په فکري جګړه کې هدف د مسلمان عقیده، فکر، مذهب او احساس، دا د هدف لاندې ګرځي. کافر دغه شیان د برید لاندې نیسي، د مسلمان ظاهري فزیکی وجود د برید لاندې نه نیسي، بلکې کافر د مسلمان هغه معنویات د برید لاندې نیسي. غواړي چې هغه معنویات یې وځپي، عقیده یې وځپي، فکر یې وځپي. دویمه موضوع چې دا هغه د فکري یرغل تاریخي شالید، یعنی د فکري جګړه د کوم وخت نه شروع ده، د کوم وخت نه د فکري جګړه روانه ده. یو فکري یرغل تعریف و، بل د فکري یرغل تاریخي شالید. فکري جګړه چې دا د آدم علیه السلام او د شیطان، د آدم علیه السلام د پیدا کېدلو نه وروسته چې کله شیطان هغه ته د سجدې کولو نه انکار وکړو، د هغه وخت نه فکري جګړه شروع ده. قرآن کې الله تعالی فرمایي شیطان چې کله سجدې نه انکار وکړ، الله تعالی ته وفرمایل چې ته ووځه جنت ته، ته ما ورټلې. الله تعالی شیطان ورټلو سوای کریستو. شیطان څه ووی؟ شیطان وی چې قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. قال فبما اغويتني،
په سبب د هغه څه چې زه تا د دې جنت نه وشړلم ګمراه دې کړم لاقعدن لهم صراطك المستقيم زه به ستا په هغه سیده لاره کې دوی ته کمین ونیسم دوی ته به هلته کښېنم ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین بیا به زه دوی ته د دوی د ښي طرف نه راشم د چپ طرف نه به راشم مخ نه به راشم شا نه به راشم ولا تجد اکثرهم شاکرین ته به د دوی نه اکثره شاکرګزاره پیدا نه کړې ځکه زه به یې ګمراه کړم دا فکري جګړه د هغه وخت نه شروع شوه ګورئ هلته شیطان داسې یې چې لاقعدن لهم صراطک المستقیم زه به ستا په هغه سیده لاره کې دوی ته کښېنم او بیا به دوی ته د ښي طرف چپ طرف مخې شا طرف نه راځم او د دوی د ګمراهۍ کوشش وکړم ولا تجد اکثرهم شاکرین زما د فکري جګړې اثر به دا وي چې ته به په دوی کې اکثره خلک شاکرګزاره پیدا نه کړې یعنی اکثر به ستا اطاعت کوونکي نه وي دا به زما د فکري جګړې د فکري یرغل اثر وي چې دا خلک به زه ستا د لارې نه ګمراه کوم نو اولنۍ فکري جګړه هغه شیطان شروع کړه د آدم علیه السلام خلاف د آدم علیه السلام د نسل خلاف دا اولنۍ فکري جګړه وه چې د شروع کړه د هغې نه وروسته د دې فکري جګړې پلویان ورو په ورو زیاتېدل د آدم علیه السلام نه وروسته د نورو انبیاو په دورونو کې د نورو انبیاو په زمانو کې د نوح علیه السلام په زمانه کې دغسې د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې دغسې د موسی علیه السلام په زمانه کې دا د قرآن د انبیاو دا قصې په قرآن کې چې بیانېږي او هره قصه په تفصیل بیان شوې ده د موسی علیه السلام قصه په قرآن کې تقریبا 21 ځلې بیان شوې ده او په پوره تفصیل بیان شوې ده همداسې د ابراهیم علیه السلام قصه بیان شوې ده همداسې د نوح علیه السلام قصه ځکه د دوی په قصه کې د انبیاو او د انبیاو په مقابل کې د فکري جګړې د جګړه مارانو ترمنځ د جنگ د جګړې تجربې شریکې شوې دي نوح علیه السلام د خپل قوم په مقابل کې نظامی برخورد نه ده کړی موسی علیه السلام نه ده کړی عیسی علیه السلام نه ده کړی ابراهیم علیه السلام نه ده کړی دې خلکو په مقابل کې چې کوم خلک وو هغوی فکري جګړه کوله فکري جنگ روانو او قرآن دغه د دوی دغه دا طرز د جګړې دایم په مسلسل ډول ذکر کړی په دې خاطر چې راتلونکي امتونو ته د انبیاو د دعوت او د انبیاو په مقابل کې د فکري جګړې دا یو درس راتلونکي امتونو ته پاتې شي چې په تیر کې هم د باطل ملګرو د باطل پلویانو د حق په مقابل کې څه ډول فکري جګړه کړې ده او په مقابل کې انبیا علیهم السلام چې هغه د الله تعالی غوره انسانان وو هغوی د فکري جګړې په مقابل کې څه ډول برخورد کړی ده څنګه دعوت چلولی ده څنګه خلک را دعوت کړي دي کوم طرز او اسلوب دوی د خلکو د دعوت کولو لپاره استعمال کړی ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله پیغمبرۍ باندې مبعوث شو نو قریش چې قریش د ده په مقابل کې ودرېدل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دا منطقه په خپل کلی قوم کې په یو امین انسان مشهور و په نیک خویه انسان نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر ښه اخلاق درلودل د وحي په احادیثو کې د وحي په باب کې د احادیثو په کتابونو کې د وحي په باب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کله اول وحي شروع کېده حضرت خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها هغې ته چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام راغی نو اول ځل چې دته وحي راتله نو دی سخت یېرېدلی و جبریل علیه السلام چې کله د ولیدو قد صد الافق ټول افق بند کړی و نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جبریل علیه السلام د دې هیئت او صورت نه سخت وېرېدلی و کله چې کور ته راغی په ده باندې تبه لګېدلې وه نو ده سره دا ویره وه چې زه به مړ شم د ډېر بوج او د دروندوالي د وجې نه به زه مړ شم خدیجه رضی الله عنها ده ته تسلي ورکوي هغه د تسلۍ الفاظ داسې دي انک لتحمل الکل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې صفات وو میلمه پال سړی یې ته د غریبانو بیچارهګانو سره کومک کوونکی یې معدوم ته کسب ورکوي د خلکو سره د مشکلاتو او تکلیفونو کې کومک کوي یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې په ټولنه کې داسې یو انسان و چې هغه په ټولو نیکو اخلاقو په ټولو ښه خویونو سنبال و الله تعالی داسې انسان د دې قریشو دپاره غوره کړی و
که چېرته داسې یو څوک وایي چې هغې په ټولنه کې ښه سابقه نه درلودی نو بیا به دې خلکو ویلی چې دا خو ښه سابقه نه لري دا داسې و دا داسې و. نه، داسې یو انسان چې دوی په خپله په امانتدارۍ قایله وو. قریشو به خپل امانتونه نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره کېښودل، ځکه دوی په دې یقین وو چې دا سړی دروغ هم نه وایي او په امانت کې خیانت هم نه کوي. دغه سړی الله تعالی مبعوث کړو، په پیغمبرۍ ورولېږلو. چې کله یې ورولېږلو نو کفار وډار شوله چې که د دې سړي دا دین خورېږي نو موږ ته خطر ده، د موږ عیش و عشرت ته خطر ده، د موږ ملکۍ ته خطر ده، د موږ خانۍ ته خطر ده، د موږ پچایۍ ته خطر ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مقابل کې فکري جګړه پیل کړه. قرآن کې الله تعالی فرمایي وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د کفارو ډېر سخت والو، د ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې و دا ډېر ژړېدونکی سړی و. ده به چې کله په لمانځه ودرېد د قرآن کریم به یې تلاوت کولو، نو تلاوت سره به یې ژړل، سخت سخت به یې ژړل. ده دا تلاوت دا اواز په دې خلکو دومره اثر کولو چې د قریشو ښځې ماشومان به راټول شول او د ده سره به یو ځای ژړل او ایمانونه به یې راوړل. ډېرې ښځې به د خپلو خاوندانو د اجازې او پرته ایمانونه راوړل، ماشومانو ایمانونه راوړل. قریش ډېر تنګ شول، کفار ډېر تنګ شول چې دا څنګه عجیبه خبره ده. دا یو سخت سخت وواله په دی بندیز ولګول چې ته به د باندې نه راوځي، کور کې نه به ځان ته لمونځ کوي، ځکه دوی د قرآن د اورېدو نه په ویره کې وو. د قرآن کې په خپله اعجاز دا ده چې کله څوک اوري هغه ارجلب کوي، ارنیسي. قرآن د مقناطیس مثال لري. کله چې قرآن تلاوت کېږي چې څوک په معنا پوهېږي، دا قرآن په معنا کې دننه داسې جواهر داسې مرغللې پرتې دي چې کله څوک اوري هغه په خپل ارنیسي ارجلب کوي. د دې وجې نه اوس په اروپا او امریکا کې موږ وروسته د فکري جګړې په اهدافو کې وایو چې د اروپا او امریکا یهودان، عیسیان، کفار دا فکري جګړه په دې خاطر ډېره تیزه په مخ بیایي چې هلته د اسلام د دوی په هیوادونو کې مخ په خورېدو ده. کفار نن تنګ دي، کفار وسایل دوی لري، پیسې لري، عیش و عشرت لري، هر څه لري، خو قلبي سکون نه لري. په امریکا کې په روزمره ډول د 100 نه زیات کسان خودکشي کوي، د 100 نه زیات کسان خودکشي کوي. دا څه وجه ده؟ ځکه هغوی روحانیت نه لري، معنویت نه لري. کله چې یو کافر ته درد تکلیف ورسیږي، قرضداری شي یا کوم بل زندګۍ مصیبت، دماغي تکلیف یا یو تشویش ورته پیدا شي، هغه په یو غیبي او روحاني قوت ایمان نه لري. موږ تاسو په غیبي روحاني قوت ایمان لرو. که چېرته موږ تاسو ته تکلیف رسیږي موږ تاسو څه فکر کوو چې دا د چا طرف نه ده؟ از طرف خداوند. حلم خداوند میکنه. آفرین. موږ دا باور لرو چې که چېرته موږ باندې څه تکلیف راځي د الله طرف نه راځي او الله حل کوونکی دی هغې ده، او که چېرته حل نه شو دا تکلیف دوام پیدا کړي الله یې ماته اجر راکوي. دا خو ګورې یو روحي آرام ده که نه؟ روحاً سړی آرام وي، سختو تکلیفونو ته سړی ځان ورکولی شي چې کله سړی ذهناً اماده وي، روحاً اماده وي. نو مسلمانان ذهناً او روحاً تکالیف ته اماده دي.